السلام علیکم ملګرو. نن څو کاله مخکې لکه لس 15 یا 20 کاله مخکې چې خیرمارانو به خیر غوښتو نو کور په کور به ورک ډزولو چې د الله په نوم 15 روپۍ راکړئ یا 2 روپۍ راکړئ یا 1 روپۍ راکړئ. هغه ټیم به خلکو وړم ورکوله او دارنګې دا سلسله به وه چې غریبانانو خلکو به خیرونه غوښته. جی اوس دور بدل شوی دی. اوس لوی لوی اکټران او لوی لوی تنان خیر غواړي. دوی څنګه خیر غواړي دا ویډیو تاسو وګورئ. السلام علیکم ګرانو مینوالو، تاسو څنګه ښه ټیک ټاک یې او په ټیک ټاک یې مینوالو. پخوا به ملنګانو زړې شلیدلې کپړې واچولې، په غاړه کې به کچکولو او کوسه په کوسه در په در خاورې په سر به ګرځېده. سوال به یې کولو چې د الله په نامه روپۍ اتانې که د چا د وسه کېږي، که د چا د وسه اوړه کېږي او که د چا د وسه زړې کپړې کېږي. او خدای مو بخه بیمار یمه، کار نشم کولی، بچي راته نهر دي، سنا څه امداد را سره وکئ، الله مو بخه. دا به م الله په هغه ځای کې په کار کې کم ځای کې م چې اړخ لګي. ساینس ترقي وکړه او ملنګان هم ورسره ایډوانس شو. اوس ملنګان هغه زړې شلیدلې کپړې نه چې نه غاړه کې کچکولي. اوس ملنګان ښه سوټېډ بوټي دي، په لاس کې ورسره د 4 لکو روپو موبایل او هغه چورلیدو والا کورسۍ نه، په هغه چورلیدو والا کورسۍ کې ښه په ارام ښه ښایسته په کمره کې اے سي ته ناست دي، په ټیبل یې ځان ته موبایل لګولی او لایو ټیک ټاک کې راشي. ها مینهوالو څنګه تاسو ښه مینهوالو سپورټ کوي، مینهوالو سپورټ کوي. دوبۍ ته چکر له مې زړه شوی دی. مینهوالو ګاډی مې یو کال زوړ شو، نوی ماډل پرې رالو، ځان له نوی ګاډی علم مینهوالو. تھینک یو مینهوالو، لو یو پلیز. کوین ویلکم کوین. او پرنس، لو یو پرنس، تھینک یو. یو پیشو خو راولئ ملګرو، یو زړه راولئ ملګرو، یو ازمری راولئ. کینګ، او کینګ یو ازمری. Oh, love you, King. Mwah! Love you, my sweet King. ویډیو تاسو وکتله چې نن سبا خلک خیر غواړي نو خیر په ټیک ټاک باندې غواړي چې مینوالو پیسې شیر رولئ، مینوالو ګل رولئ او دا عام تنان هم کوي. خو که تاسو یقین وکئ وګورئ نو ډېر مشهور تنان څه دي، هغوی په دې کاتو باندې اخته دي او په یو شپه کې 2 لکه او 15 لکه او دونه ګفټینګ ورته خلک کوي. نو حیران به پاتې شي چې دا څوک ورته ګفټینګ کوي چې دوی سره د دونه پیسه راځي کوم مننه چې د دونه ګفټینګ کوي. امید دی چې نننۍ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي. مننه.